سلامونه ملګرو، عادل ارمان ما او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه دا مهال ستاسو سره نیغ په نیغې یم. شاید تاسو لیدلی شئ زمونږ د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات محترمین دي. زمونږ یو سیمینار وشو چې ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب چې دی نو هغه ویناوالو په ادب او اقتصادیاتو یې مونږ ته یو ګټور لیکچر راکو. اوس به مونږ د دریو شعرونو مشاعره کوو. ستاسو پکې د کم ملګري 3 شعرونه خوښ شو هغه به راته تاسو کمنټ کې وایئ او بیا به د هغې ملګري سره یو جدا ویډیو. نو اول به زه یو 3 شعرونه تاسو ته ووایم او بیا به ورپسې چې دی نو د یو ملګري نه 3 شعرونه واورو. نو زما 3 شعرونه دا دي چې زما د زړه د درد دوا راله ځان نه راکوي، زه پسې مرم او اشنا راله ځان نه راکوي، نن سبا دومره ازاري ګرځم چې حدې نشته، د خپلې مور د خولې دعا راله ځان نه راکوي، او چې مرور شم ترې نو بیا راله په خپو پرېوځي، چې زه یې غواړم نو بیا راله ځان نه راکوي. اوس په راشو انیسګل صاحب له انیسګل صاحب 3 شعرونه را سره په نغدو کې شریک کیږي. زه نه یم وزګار، زه دلته دې لکانو ته خبره کوم. صحیح ده چې دا نه دی وزګار. انیسګل صاحب فقط 3 شعرونه. غږ به مې څنګه کوو چې راشه زه په تا مین یم، په ما باندې نور راولې. ارشاد غږ به مې څنګه کوو چې راشه زه په تا مین یم، په ما وناسته د غربت اژدها نه پرېښودم، ستا هر زبرګي کې و زما نامه او زه دې غوښتم، زه ستا دارو وم خو زه درته چا نه پرېښودم، ګله خفه نه شې ما ستا په لمن داغ نه لیدو، ځکه مې ته پرېښودې چا هم تر تا نه پرېښودم. همي صاحب 3 شعرونه. 2 شعرونه دي چې ژوندو ته ضرورت د محبت نشته لالیا، ژوندو ته ضرورت د محبت نشته لالیا، او دا مړی ټول لیوال له خو طاقت نشته لالیا، او دا چاته چې کافر وایو دا کم چې دوزخیان دي، په دوی کې د ذریعه مره نفرت نشته لالیا. ډېر الله ورپسې چې دی ساتار صاحب راځه. ارشاد جی شعر دی چې اوسېږي دغه شان مې ته پر هر کې، تیز آواز، اوسېږي دغه شان مې ته پر هر کې، لکه چې شوي وي اوبه پر هر کې. مننه. او د یو همدرد په جوړ مې خواله راشي، د یو همدرد په جوړ مې خواله راشي، چړې مې خښې کړي زاړه پر هر کې. او مقته ده چې سهره لږ شان کار د صبر واخله، سهره لږ شان کار د صبر واخله، بدلون به راشي څه ناڅه پر هر کې. امیر دردمن صاحب ارشاد جی. ارشاد که یې خورم خو نه کوزیږي د مرۍ نه، که یې خورم خو نه کوزیږي د مرۍ نه، لږه ښه ده د حرامو د روټۍ نه. که یې خورم خو نه کوزیږي د مرۍ نه، او لږه ښه ده د حرامو د روټۍ نه، ته 10 لکه روپۍ به درنه غواړي، ته 10 لکه روپۍ به درنه غواړي، دیاړي ښه ده د سرکار د نوکر. ډېر الله ستا وخت له جی پروانه صاحب. ممې په کور کې ګورئ، ممې په کاله کې ګورئ، ما که څوک ګورئ ما د خپل جانان کوڅه کې ګورئ، یا به ولاړ یم د جومات په لومبي صف کې ماښام، که هلته نه وم نو بیا مې میکده کې ګورئ، او زه خو نارې وام چې سترګو د جانان وړی دی، تاسو اوس هم زما زړګی زما سینه کې. او خوا کې را سره خاکسار صاحب دی. خاکسار صاحب ارشاد. رحمت علي خاکسار صاحب ارشاد. شعرونه درته ډالۍ چې تا چې په تلو تلو کې راوکتل او ودې خندل، لیونی نه وم خو کړم د دې ادا لیونی، او ما ستا د پاره د پیرانو مریدي کړې ده، ته چېرته اوس یاره مري درپسې دا لیونی. فاني صاحب راوړاندې شه. ارشاد ظاهر فاني صاحب. دوکه دې وکړه، دوه مخې دې وکړه، لالي یې سخته نامردي دې وکړه، او اول دې خپل که بیا دې پرېښودلو، ښه تجربه په یو سړي دې وکړه، او خوله دې په زوره ترېنه واخېستله، ظاهره بل رقم شوخي دې وکړه. سو نوم څه دی؟ صداقت الله صدیق. ارشاد جی. شعرونه به درته ووایم چې ارمانونه مې په زړه کې شو وفات، دعا به وکړو، ارمانونه مې په زړه کې شو وفات، دعا به وکړو، شوه اوچته جنازه د ملاقات، دعا به وکړو، او یار په منډه منډه راشه، سا مې لنډه لنډه کېږي، لیمه خم کا او نه می کا د حیات، دعا به وکړو، او نه صدیق یې نه صادق یې صدیقه صداقته، بتخانې له د نوم یخې د جومات. دعا به وکړو. اجازه خاکسار راوړاندې شه. ارشاد. هاوی چرته قبول نکړې تومت د یارۍ توره وشي، مکه قلاره شه ګلرنګې جینۍ توره بشي، او نه دې ارمان وشو او نه درته اوس غاړه ږدي سو، ما درته نه ویل چې یې لیونۍ توره بشي، او تک سره غرمه دي تک سور هړ دی تک کسره غرمه ده، او ته ولاړې په دغه بلۍ توره. او دا والې بریال باچا صاحب 3 شعرونه را سره شریک کړي. ارشاد.
رنګ ښه نه یم په خوی ښه مذاقي سړی یم زه په پښتو ژبه مین یو غیرتي سړی یم ملنګ چې لس غواړي پنځه ورکوم شوم سړی یم ښکلي چې لس غواړي پنځوس ورکوم سخي سړی یم زما یاران په ما مین دي په ما سر ورکوي خپلو یارانو ته زه دومره قیمتي او جواد همدرد صاحب له به راشو ارشاد همدرد صاحب لیمو مې څښلي دي د ویښو شپو شراب د شوګر خو به اوس پاتې ضرورت مې هډو تا ته نه دی او صداقت منم مسلمان جذبې هم منمه خو ضمیر بد کوي تیار چې د زړه غلا ته نه دی صداقت منم مسلمان جذبې هم منمه خو ضمیر بد کوي تیار چې د زړه غلا ته نه دی او لالي د نه تللو اصرار کچرې کړی نه دی ما هم نظر ورګرځولی ټوکې شاته نه دی هلکانو ټول ملګري وشو او د دې دریو شعرونو سره ما عادل ارمان لرا کې اجازت او کمنټ کې دا ضرور نوم پرېږدئ چې ستاسو زیات شعرونه د چا خوښ شو د خدای په امان